سلامونه نیکې هیلې درنو دوستانو پټان افغان مو په پښتو کمپیوټر زده کړو خپرونه کې یو ځل بیا هر کله کوم درنو دوستانو په نننۍ ویډیو کې به په دې باندې کار وکړو چې څنګه کولی شو د خپل یوټیوب چینل سبسکرایبونکي وګورو. یعنی کله چې ځینې خلک زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کوي نو مونږ څنګه پوه شو چې مونږ چا سبسکرایب کړي، یا دا چې ځینې وختونه مونږ ته د هغوی هغه دغه زمونږ نه مس شوی وي چې کوم خبر مونږ ته راځي د جیمیل د هغې د لارې نوټیفیکیشن د لارې، نو که چېرته هغه له تاسو نه مس شوی وي او ګورئ چې کوم ملګرو چې تاسو سبسکرایب کړي یاستئ او هغوی د یوټیوب چینل لري نو څنګه تاسو هغه وګورئ. نن به په همدې موضوع باندې کار کوو. راځو د یوټیوب چینل خپل لکو. کله چې د یوټیوب چینل لکه راځو په دې خپل یوټیوب چینل باندې کلیک کوو. مای چینل ته ځو. په مای چینل کې راځو کریټر سټوډیو ته. له دې وروسته په کریټر سټوډیو کې موږ راځو کمیونټي ته. په کمیونټي چې کله موږ کلیک وکړو موږ ډایرکټ کلیک به په کمنټ وي، نو کمنټ نه راکوزیږو دغلته سبسکرایبر په نوم باندې یو دغه دی، په دې کلیک کوو. نو دا زما د چینل هغه ملګري دي چې دوی یوټیوب چینل لري او زه سبسکرایب کړی یم. نو بیرته چې ما څوک سبسکرایب کړي تاسو ګورئ چې سبسکرایب لیکل شوی دی، او کوم یو چې ما نه دي سبسکرایب کړي نو د هغې سبسکرایب لیکل شوی. نو زه په دې باندې چې غواړم دا ملګری مې هم کلیک کړم نو سبسکرایب پې وهم. البته دا زما خپله ایډي ده. نو دا اوس زموږ د نن ورځې خپرونه که چېرته مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي او غواړئ چې زموږ نورې ویډیوګانې ترلاسه کړئ نو زموږ چینل له ځانه سره سبسکرایب کړئ او د زنګ اپشن باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ نوې ویډیوګانې تر تاسې در ورسیږي. تر هغې مو په لوی الله تعالی سپارم. د خدای په امان.